دا تعمیر یې خالي کړی و او څه انفجار وشو په خدای. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. اوس د شپې تقریبا 12:30 بجې دي دلته، او دلته چېرته اور لګېدلی او 2 دانې غټ غټ انفجارونه وشول. نو نه پوهېږو چې څه سوځېدلي دي. برق شارټي شوی دی، که چېرته د ګیس شارټي شوی دی. نو دغلته د لغیان ښار کې دا ګورئ اور لګېدلی. اطفایې پولیس هم راغلي دي، لګیا دي چې اور مړ کړي. دا تعمیر یې خالي کړی و. دلته دا تعمیر لکه چې ورانولو، دغه اوچت تعمیر دی. تاسو ته به ښکاري دې شپه کې که نه ښکاري دا دی. نو دې وخت کې داسې دغه اور لګېدلی دی. نو نه پوهېږو چې دا د څه شي له وجې نه به دا اور لګېدلی وي. نو دغه شانتې خبرې دي. دلته سخت بوی دی. دا اور لګېدلی دی، ښه ډېر اور دی. او دې خوا ته هم پولیسان دي. دا اطفایي یو موټر دی. نه پوهېږم چې دوی به څه کار کوي اوس. لګیا دي نو چې اور مړ کولی شي که نه. دغه شانتې اور لګېدلی، دغه شانتې اور لګېدلی. الله څه او څه انفجار وشو په خدای. دا دی دغه دی والا. دا اوس دا څه شی دی؟ دا دا ټراکټور دی که نه؟ دا هغه ورته وایي دې ته دا ترانسپورټ د سامان کې وګرځي. ها او دا ډېره خطرناک کمره ده. ما موټرسایکل ته ځکه مطلب د پارکینګ کې مې لاندې موټرسایکل درغه ماته موټرسایکل دې دلته ما درغه مینه نه پارکینګ ته نه ایسته. دا اوس دې ته وګوره. ښه ښایي ما فکر کوم چې څه خطرناک انفجار وشو په خدای. کېبن کې سامان یې خیر د کار سامان ده. ښه ټایرونه وچودله دا تېره شپه چې دلته کوم اور لګېدلی و دغه و. د دې دغه ټراکټور دی که څه شی دی، د دې هغه ټایرونه چې چاودېدلي وو بیا دغه شانتې ډېر زیات غږ یې وکړ لکه انفجار غوندې.